حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته زما خلیل او زما دوست یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیتونه او نصیحتونه کړي دي. اول دا چې زه به له مسکینانو سره محبت کوم او هغوی ته به نږدې کیږم. هغه څوک چې واقعي مستحق دي، هغه څوک چې مسکین دي، هغه سره باید موږ او تاسو مینه وکړو او هغو ته نږدې شو. هغه ډوډۍ چې ته په واده کې پخوې دا ولیمه ده، دا حق د اقرباو د مسکینانو دی. نن راشي چې موږ خپل واده ته څوک راغواړو. هغه مسکین او فقیر چې زموږ د واده ډوډۍ ته راځي، هغه غریب د دروازې شاته ناست څوک هغه ته څه ورکوي هم نه، بلکې فلانی حاجي صاحب، فلانی مولوي صاحب، فلانه خان پسې کاټ هم استولی او هغه راولو په کور کې یا په هوټل کې کینو. الله به تا نه پوښتنه نه کوي؟ یا هغه رواجي ختمونه او خیراتونه چې نن ورځ زموږ په کورنیو او په ټولنه کې رایج دي. خیرات د چا لپاره کوي چې حاجي صاحب پسې او مولوي صاحب پسې کاټ واستوي که دا حق د مساکینو دی؟ ختم د قرآن وکړو، خیرات وکړو او کارت واستوو چې زما په دې ورځ باندې خیرات دی. هغه مسکین او فقیر بیچاره چې وږی دی، په ورځو یې څه خوراک نه ده کړی، د ستا دروازې شاته راشي، هغه غریب ته څوک ځای هم نه ورکوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او وصیت دا دی چې تاسو د مسکینانو سره محبت کوئ، هغوی ته نږدې کیږئ. د انسان عزت په دارایی او په سرمایه نه دی، ګوره په پیسو نه دی. که څوک دا ګڼي هغه خپله بې عزته دی. د انسان عزت په تقوا دی، د الله په ویرې دی. همدارنګه ابوذر فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دویم نصیحت او وصیت ما ته دا وکړه چې په دنیایي چارو کې به تر ځان ټیټ سړي ته ګورم، نه لوړ سړي ته. ټیټو خلکو ته وګوره، هغه چې په څه ژوند تیروي. اوچتو ته مه ګوره، تر څو د هغو فساد او د هغو تکبر تا په فتنه کې وانه چوي. په زړه کې ترحم ته ځای ورکړه، شفقت ته ځای وکړه، تر څو چې کولی شي په د ټیټو خلکو باندې انسان شفقت او رحم وکړي. دریم دا چې زه به صلې رحمي کوم، که څه هم هغه پر ما باندې ظلم کوي. خپلو خپلوانو سره خپلولي مه پرېږدئ، که په تا ظلم هم کوي. یو هغه دی چې مفسدین دي، په فساد و فحشا کې ګرفتار دي، دا الله درته وایي، رسول درته وایي پرېږده. اما بغیر د څه موجب نه او په لږ نزاکت باندې هیڅکله خپلولي چا سره مه پرېږدئ. او څلورم دا چې لا حول ولا قوته به ډیر وایم، لا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. الله به د شیطان د دوکو د وسوسو نه ساتي. پنځم دا چې حق خبره به کوم که څه هم ترخه وي، ځکه هغه انسان چې په حق خبره باندې خلک خفه کي، الله راضي کي، هم به خلک راضي وي، هم به الله راضي وي. او هغه څوک چې حق خبره نه کوي چې په خلکو باندې بده لګیږي، چې خلک خوشحاله شي نو الله ناراضه شه، نو هم به الله درنه ناراضه وي، هم به خلک درنه ناراضه وي. شپږم دا چې په دیني چارو کې به د هیچ چا ملامتي پروا نه کوم. ته حق بیانوه، دین د الله مخلوق ته په سمه توګه چې الله او د هغه رسول ویلی هغه بیانوه. که خلک هر نوم در باندې ږدي وایي تا ته څه نشي رسولی. رسول الله ته خلکو کاهن ویلي، جادوګر ویلي، شاعر ویلي، مجنون و لیونی ویلي، خو هغه کله هم د حق خبره پرې نه ښودله. نو ته هم په ځانګړې توګه زموږ علماو دعوتګرو د الله دین بیانوئ، د حق خبره کوئ، که خلک هر څه وایي وایي به. اوم دا چې د خلکو به د هیڅ شي سوال نه کوم، څه چې غواړم هغه به د الله نه غواړم. همدارنګه بل حدیث بخاري او مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل